الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. محترم ومعزز مسلمان ورونو، نن 14 تاریخ دی په دې باندې غلوې سانحه د شیخ سردار ولی رحمه الله تعالی شهادت رامنځته شوې ده. یقینا ټول د سلفي عقیدې سره تعلق ساتونکي ملګري خفه دي او پریشان دي. خو دومره ده چې د اسلافو په تاریخ باندې څوک نظر واچي نو د سلفیت تحریک او د دې تاریخ د دې داستانونو ډک دی او هر پاڼه د کتاب د دې خبرې اقرار کوي چې سلفیت چې ژوندې شوی دی او دې ته ژوند او ترقي ملاو شوی د مسلمانانو وینې پکې دي او دغه شرکت دی او دغه دعوت او قلم. نو د دې قافلې یو ملګری شیخ سردار ولی رحمه الله چې ډېر پر امن طریقې سره دعوت کاوه، د ملکونو په منځ کې د اصلاح خبرې کولې، بهترین مؤرخ او بهترین داعی او بهترین مفتی او د سلفیت او بهترین کاروان. خو دومره ده چې قدر الله ما شاء فعل، تقدیر کې الله سلی کې لږه کېږي. زمونږ د طرف نه د ټولو سلفیانو ورونو ته تسلی او دغه اهل عیال ته، دغه ملګرو دوستانو ته، مدرسې او دغه طلاب او شاګردانو ته د تعزیت په شکل باندې دا یو معمولی شنکلیک نمبر ورته کوو. او دویمه خبره دا کوو چې ملګری په دغه باندې په اتفاق او په نظم نسق باندې پاتې کیږي او خپل اصلاح خپل کول پکار دي. د خپل مشایخو د حفاظت پروګرام او دغه لپاره تیاری کول پکار دي. او دا فتنې په دنیا کې ډېری دي، ولا یزالون یخرجون. قرآن سنت نه معلومیږي همیشه به خلک راوځي، فتنهګر خلک. شیخ سردار ولی نه خارجي او نه د خوارجو تایید کوي، نه چرته دي خلکو سره سپورټرو. خو به هر حال د چا به څه عزایم د سلفي تحریک دغه مخې ته خندان واقع کول وختل او مخکې مشایخ ویل ان شاء الله که د چا د عزمي چې موږ به سلفي تاریخ او دا تحریکونه روکاو کو، به د خبرو داړو روکاو کیږي نه. ځکه د بصیروستا د شیخ الاسلام تیمه بشان خلق تل دي، د بصیروستا د امام احمد بشان، د عام مشایخ بشان خلق شته چې ژوند دي او څه تل دي دنیا کې. او موږ هغه ملګرو ته دا توصیه کوو د طالبای په تور باندې چې هغه ملګری د خپل د تحریک د شیخ صاحب د کمیشن د مدرسه او درس تدریس داري مخې ته بوزي او کوم چې د سلفي عقیده د نظریه د هغې لپاره د جدوجهد نورم تیز کړي او د خپلې عقیدې تحفظ دی وکړي، اتفاق او اتحاد د خپل منځ کې یو بل باندې فتوی لګول، یو بل باندې الزامات طعنونه لګول، د هغې نظام ساتي او د بدامنۍ نظام ساتي، د امن فضا